نن د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د زوکړې ورځ ده. پخوانی ولسمشر غني په 1949 میلادي کال کې د می میاشتې په 19مه نیټه زیږېدلی دی. غني په 1960 کال کې له افغانستان امریکا ته مهاجر شو. وروسته له هغه ځایه د خپل لیسانس دورې د بشپړولو لپاره د بیروت امریکې ته ولاړه او هلته یې خپله د لیسانس دوره بشپړه کړه. وروسته له لیسانس دورې خپله ماسټري او دوکتورا د امریکا په کولمبیا پوهنتون کې ترسره کړه. د دوکتورا اوږده مهال سفر خورا بریالی و. اشرف غني په نومیروس انسټیټیوټ کې د انټرپولوژي برخه کې پروفیسور و او همداراز جوهان هاپکینز پوهنتون کې هم د انټرپولوژي برخه کې خپلې پروفیسرۍ ته دوام ورکولو. هممهاله یې د نړیوال بانک سره د خپلې دندې قرارداد لاسلیک کړ. اما مخکې له دې چې د نړیوال بانک سره خپله دنده ترسره کړي، اشرف غني افغانستان ته په 2002 کال کې وګرځېده. هغه وخت نو د طالبانو رژیم بشپړ له منځه تللی و. کله چې افغانستان ته ولاړ، د حامد کرزي تر مشرۍ لاندې موقته اداره منځته راغلې وه او حامد کرزي اشرف غني د مالی وزیر وټاکلو. په 2004 کال کې استعفا ورکړه او سملاسي د کابل پوهنتون د رئیس په صفت وګمارل شو. په 2005 کال کې د ملګرو ملتونو د سازمان لاړخه د امپاورمنټ آف د پور کمیشن آن لیګل غړی وټاکل شو. په همدې کال کې TED یا ټیکنالوژي انټرنیمنټ ډیزاین کې د ماتې حکومتولۍ د جوړونې تر نامه لاندې خپل فکر له نړیوالو سره شریک کړ. یوې نړیوالې رسنۍ ولسمشر غني په 2015 کال کې د نړۍ 500 بریالیو شخصیتونو په کتار کې نومولی و. دا یې بریالیتوبونه وو. په 2009 کال کې ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند شو. کابو 40 سلنه رایه یې اخیستې وه. وروسته له دې په 2014 میلادي کال کې ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند شو. بالاخره د افغانستان ولسمشر وټاکل شو. اساسي کارونه یې د اوبو مدیریت، هوایي دهلیزونه، په هیواد کې د اوبو ستر بندونه، حکومتولۍ، اقتصادي بقا، د چابهار بندر او افغانستان ته په منځنۍ اسیا کې د اقتصادي پل حیثیت ورکړ. نور ډیر کارونه یې هم ترسره کړي دي. ولسمشر غني د 1000 کلن شي، خدای دې زموږ له سره نه کموي. نن پوره 72 کلن شو. هر چیرې چې وي ډوډۍ دې ګرمه او اوبه دې یخې وي. ډیره مننه چې تاسو هم ویډیو تر اخره ولیدله. تاسو د ولسمشر غني د کلیزې د ورځې په مناسبت کوم څه ویل ورته لرئ نو بیا په کمنټ کې ولیکئ. تر بلې ویډیو چې زه راګرځم تاسو ته نوی خبر راوړم، نوې پیښې در سره شریکوم. ښه وخت ولرئ.